बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सलामुन निकहल एहतरामात मेहमान अकीद मोहम्मद मोमिन मोदननी और एक मौजू की तासु ته د ربیز ویکسینیشن باره کې معلومات درکوم چې کوم وخت او په کومو دوزونو به مونږه د ربیز ویکسین تطبیق کوو. زمونږه ویډیو تر پای وګورئ او زمونږه د یوټیوب چینل ضرور سبسکرایب کړئ. نو راځو د ربیز ویکسینیشن ته. ربیز ویکسینیشن په دوه کټګوریو کې تطبیق کیږي، کوم چې پری ایکسپوژر پروفیلیکسس او پوسټ ایکسپوژر پروفیلیکسس بلل کیږي. پری ایکسپوژر پروفیلیکسس هغه کسان چې هسې د ربیز خلاف واکسین نه وي اخیستی، یعنی مخکې له مرض څخه چې هغه ویټرنر ډاکټرز، هغه کسان چې د حیوانات سره ډېر سروکار لري، باید د پری ایکسپوژر پروفیلیکسس واکسین تطبیق کړي ترڅو د ربیز خلاف یې په بدن کې انټي باډیز جوړه شي. او همداراز هغه حیوانات چې موږ یې په کورونو کې ساتو لکه پیشو او سپی باید د پری ایکسپوژر پروفیلیکسس واکسین ورته تطبیق کو چې دا په دریو دوزونو کې تطبیق کیږي، د 0 نه والا په 9 او 28 ورځ کې تطبیق کیږي. او وروسته له دړلو څخه یعنی چې موږ پری ایکسپوژر پروفیلیکسس واکسین تطبیق کړی وي او بیا هم د لیونی سپی یا هم د حیوان چې د ربیز په واسطه انفیکټډ دی موږ یې ودړلو، نو باید د 2 دورې واکسین نور هم تطبیق کړو چې هغه په هغه ورځ چې خوړل یې او په 3 ورځ باندې تطبیق کیږي. راځو پوسټ ایکسپوژر پروفیلیکسس ته. پوسټ ایکسپوژر پروفیلیکسس هغه کسان چې هیڅ یې د ربیز خلاف واکسین نه وي اخیستی او د لیونی سپي په واسطه باندې وخوړل شو، نو د پوسټ ایکسپوژر پروفیلیکسس 15 دورې واکسین ورته تطبیق کیږي، کوم چې د 0 نه واخله په 3 9 14 او همداراز په 28 ورځ باندې تطبیق کیږي. نو د ټولو نه مهمه خبره چې باید وایم چې ربیز ډیر خطرناک وایرس دی، کوم چې د اعصابو حجرات تخریبوي او بالاخره د مرګ سبب کیږي. نو باید د ربیز ایمونوګلوبولین هم واخیستلی شي. ربیز ایمونوګلوبولین په اولو څلور ساعتونو کې ډیر مهم بلل کیږي چې باید واخیستلی شي. د ربیز ایمونوګلوبولین دا ډایرکټ انټي باډیز دي کوم چې د وایرس د له منځه وړلو کوشش کوي. ربیز ایمونوګلوبولین په 40 یونټس پر کیجی تطبیق کیږي، یعنی په وزن باندې تطبیق کیږي. هم د لیونی سپي یا هغه حیوان چې د ربیز په واسطه باندې انفیکټډ دی ودړل شوی، نو باید د زخم ساحه په اوبو سره یا هم په صابون سره پاکه پریمنځلی شي، بار بار پریمنځلی شي او له هغې وروسته د پایډونو په واسطه باندې پاک کړلی شي. نو له دې وروسته باید واکسین او ایمونوګلوبولین تطبیق کړو. د ویډیو لیدلو نه یو جهان مننه. زمونږ د یوټیوب چینل ضرور سبسکرایب کړئ. ډیره مننه.